په هیواد کې 2 ماشومان او 3 ځوانان څنګه مړه او د چا لخوا وژل شوی او 2 نور کسان ولې او د څه لپاره تښتول شوي. د اسلامي امارت د واکمنۍ غبرګون ورته څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. په کونړ کې ځایي سرچینې وایي چې 2 ماشومان د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د غوایي پر 24مه په خاص کونړ ولسوالۍ او مرکز اسداباد کې د سیند اوبو وړي او مړه شوي. سرچینې یو ماشوم د برکت الله په نوم یاد کړ او ډیره کړې ده چې د 8م ټولګي زده کوونکی و، خو د بل نوم یې څرګند نه کړ او ډیره یې کړه چې 4 کاله عمر یې درلود. د ډوب شوو دغو ماشومانو له ډلې یې د یو جسد موندل شوی، خو د بل یې تر اوسه نه دی موندل شوی. د دغو ماشومانو د ډوبېدو لامل څرګند شوی نه دی او نه هم په کونړ کې چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. دا په داسې مهال کې ده چې وړمه ورځ د کابل سیند په اوبو کې 2 ځوانان ډوب او مړه شوي دي. بلخوا په هلمند کې ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو غلو د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې یو 19 کلن ځوان وژلی او موټر سایکل یې ترې وړی دی. دا پیښه د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د غوایي پر 24مه د لښکرګاه ښار اړوند په بولان سیمه کې رامنځته شوې ده. وژل شوی ځوان احمد شاه نومیده او ناڅرګنده وسلوالو غلو لومړی هغه په ډزو وژلی او بیا یې ترې موټر سایکل وړی دی. ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې مهال کې ده چې د لښکرګاه ښار اوسیدونکي له ناامنۍ او د شپې مهال د وسلوالو غلو له ډیروالي څخه شکایت کوي. بلخوا په غور کې سرچینې وایي چې ناپېژانده وسلوالو په دغه ولایت کې یو انځورګر تښتولی دی. سرچینو د 15 یا پنجشنبې پر ورځ د غوایي پر 25مه اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې همایون عرفي 15 ورځې وړاندې له خپل هنري کارغلي څخه لادرکه شوی دی. د همایون عرفي خپلوانو ویلي چې ټولو امنیتي ادارو ته ورغلي، خو هغوی پرې بېخبري څرګنده کړې ده. دغه سرچینې ټینګار کوي چې چارواکو تر اوسه د دغه انځورګر د موندلو لپاره کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. دا په داسې مهال کې ده چې په دې اونۍ کې یو ځوان ډاکټر هم په بلخ کې لادرکه شوی دی. بلخوا هیوادوال د اسلامي امارت واکمني تورنوي چې په خپل سر وګړي نیسي او ربړوي یې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.